سنگین سالار لیکي چې د ځینو موثقو سرچینو له قوله په نږدې وخت کې به کابل ته د ولسمشر غني ځانګړی ګارد PPS ځانګړې قطعه د کابل نړیوال هوایي ډګر کې ښکته کیږي. وروسته به بیا ارګ ته ورځي، ورپسې به ټول ځانګړي ځواکونه کابل افغانستان ته ځي. د کابل ټول امنیت د نیول کېدو نه وروسته به جلالت مآب ولسمشر غني د ځینو ګاونډیو هیوادونو په منځګړیتوب هیواد ته ستنیږي. وروسته به د افغانستان نوي نظام د لوړپوړو چارواکو او غني ترمنځ ځانګړې لیدنې کیږي. وروسته به هوکړې ته رسیږي او له هغې وروسته به ټول شموله او پایداره اداره جوړیږي. دا به وروسته معلومه شي چې د ادارې مشرولي د چا په لاس کې ده او رهبر به څوک وي. د غني سره به اکثره د پخواني نظام هغه مشران چې وطن ته ژمن نه وو هغوی به نه وي، لکه ځینې د ټلوالې لنډغر دوستم حکمتیار عطا کرزی عبدالله او داسې نور. یو منسجم قوي او پرمختللی پوځ به جوړیږي. د دې هر څه پرېکړه په دوحه کې لاسلیک شوې. هېڅکله به بیا د جنګ لپاره نه ځو او په شریکه به دولت راپورته کوو. تاسې په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر را سره کمنټ کې شریک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.